کچری ستاسو د ماشومانو په خېټه کې چینجي وي نو کم داسې علامات دي چې د هغې په ذریعه باندې تاسو ته هم دا پته لګېدی شي چې ستاسو د ماشومانو په خېټه کې چینجي دي. د ټولو نه اول او غټ علامات دا دي چې د ماشوم کوم آخري کلمه ده د شپې په ټایم کې هغه خارښ کوي او کیښي پکې راځي. وجې د دې نه چې په دې ټایم کې زنانه چینجي دي چې هغه د ماشوم آخري کلمې ته راشي او په هغې دوران کې د ماشوم آخري کلمه کې انډې اچول شروع کړي چې د هغې د وجې ماشوم ته خارښ او تکلیف ډېر زیات وي چې د هغې نه تاسو ته اول دا پته لګېدی شي. او دویم علامات دا دي چې ماشوم ته په زړه کچه کېږي او الټې به ورځي. او دریم علامات دا دي چې د ماشوم کومه خېټه ده د نوم سره غیر چاپېره په دې ځای باندې در راتلی شي او د دې سره دغه چې کومه معده ده په هغه باندې در راتلی شي. او څلورم علامات دا دي چې کله ماشوم غټ بول کوي نو تاسو ته په واضحه طور باندې په هغې کې چینجي لیدی شي. او پنځم علامات دا دي چې ماشوم به بار بار وږی کېږي بار بار به خوراک کوي خو هغه خوراک به هغه ته فایده نه ورکوي. د ماشوم ترقي به ورسره نه کېږي نشونما به ورسره نه کېږي او ماشوم به طاقتور کېږي نه. او اووم علامات دا دي چې د ماشوم په وجود کې به د وینې کمی راځي. وجې د دې نه چې ځینې داسې چینجي دي چې هغه د ماشوم د وجود نه وینه څکي نو د هغې په وجه باندې به د ماشوم په وجود کې د وینې کمی راځي. نو کچری ستاسو د ماشومانو په خېټه کې چینجي وي نو تاسو د غټ بول ټیسټ ورته وکړئ چې په هغې کې واضحه طور باندې لیدی شي او دا کتلی شي چې د ماشوم په خېټه کې کم قسم چینجي دي.